سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسي یو سیمینار کی و در اوایل جا دارد که از نهاد علم دی الله تعالی یو لوی او عظیم الشان صفت ده. نو چې یو چاته دی علم یو برخه ورکړله نو هغه د شرف او د عظمت والا شخصیت وګرځیدل، هغه یو لوړ شخصیت وګرځیدل. نو دغه لوړ شخصیت دا باید په ځان کې هغه صفات راولي چې د لویانو خلکو صفات وي، د لویو خلکو صفات وي، د ښو خلکو صفات وي، هغه صفات وي چې په هغې باندې د موږ اسلاف مخکې تللي دي، د موږ مشران مخکې په هغو صفاتو باندې تللي دي. نو علم دا یو لوی صفت ده چې دا صفت الله تعالی چاته ورکړ، دی باید د هغه صفت قدر وکوي، د هغه صفت د علم قدر باید وپېژني، په هغې لار باندې لاړ شي کومه لار چې هغه د عالم جامه نه داغداره کوي، هغه لار باید غوره کړي چې د عالم نور سره نه بدېږي. نو دا خو چونکې یو سیمینار ده د دې لپاره چې لله الحمد اوس موږ او تاسې ته یوه ښه زمینه د درس و تدریس برابره سوې ده، یو بهترینه موقع الله راکړې ده. هم مکاتب او هم مدارس لله الحمد موږ مدارس او مکاتب اوس مستقل وګرځېدل. د موږ مدارسو ته اوس له غرب نه د موږ مدارسو ته پردي افکار د نورو خلکو هغه نصابونه نه راځي. لله الحمد اوس موږ خپل نصاب لرو، اوس موږ خپل داسې علما لرو، خپل داسې استادان لرو، معلمان لرو چې هغه په زړه کې یو افغاني یو اسلامي جذبه لري او خپلو شاګردانو ته ډېر په اخلاص باندې درس ورکوي. خو یو څو نکتو ته باید موږ او تاسې پام وکړو. دغه درس و تدریس دا یو مقدسه وظیفه ده، دا د معلمتوب وظیفه، د استازي وظیفه، دا یو ډېره بهترینه وظیفه ده. خو چې کله دا په خپلو شرایطو باندې برابره وګرځېدله دې کې بیا نور هم ښایست پیدا کېږي، ځکه چې موږ مسلمانان چې هر علم زده کړو، هغه علم چې موږ ضرورت ورته لرو دا په درجې د فرض کفایي کې ده. هغه علوم چې موږ ورته ضرورت لرو که هغه هر نوع علم وي، جائز علم، نو دا په مرتبه د فرض کفایي کې ده. نو یو څوک چې فرض کفایي حتی چې په سنتو باندې عمل کوي هغه ته الله اجر ورکوي، په مستحب باندې عمل کوي هغه ته الله اجر ورکوي. نو چې دغه علم ته ته په اخلاص باندې ورسې، په یو ښه نیت باندې ورسې چې دغه شاګرد زه ښه تربیه کړمه، آینده کې اسلام ته خدمت وکوي، اسلامي نظام ته خدمت وکوي، مسلمانانو ته خدمت وکوي، دې باندې تا ته الله اجر درکوي، کامل اجر به الله تعالی درکوي. نو اخلاص د معلم دی پاره، د استاد دی پاره، د مدرس دی پاره دا ډېر مهم ده. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.